السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ډیر ځنډ وروسته یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې موضوع باندې بحث کوو چې دا وسوسې سوچونه او فکرونه د انسان څخه په کومه طریقې سره د منځه تللی شي. ځکه نن سبا دا سوچونه او فکرونه په انسانانو کې غلط سوچونه او فکرونه زښت زیات شوي دي او ملګري م ترې شکایت کوي، میسجونه او پیغامونه رالیږي. لومړی د هغې نه هغه دعاګانې لوستل دي چې کوم په حدیثو کې راغلي دي او د شیطان د وسوسو نه په امن کې لپاره. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډېر ویل چې اللهم اعمر قلبي من وسائس ذکرک. یو دویم علاج دا ده چې د الله تعالی ذکر کول، الله تعالی یادول. امام زمخشري رحمه الله فرمایي وایي دا شیطانان د انسان په زړه کې داسې راټولیږي لکه مچان، او دوی دې لپاره راټولیږي چې د په زړه کې فساد را پیدا کړي. خو کله چې د الله تعالی ذکر وکړي دی نو شیطانان تښتي او شړل کېږي او د سړي زړه په امن کې کېږي. دریم دا ده چې حدیث کې راځي چې شیطان راځي درته وایي چې چا پیدا کړی وي الله پاک پیدا کړی یم. بیا درته وایي چې الله پاک چا پیدا کړی. چې دې ځای ته خبره ورسېده نو تاسې امنت بالله ووایئ او چپ لاس طرف ته درې ځلې لاړې د خولې لاړې توف کوئ. او بل دا ده چې اعوذ بالله ویل. الله تبارک وتعالى فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. که چېرته شیطان تاسو ته وسوسې اچوي نو تاسې اعوذ بالله ووایئ. بل دا ده چې د سهار او د مازدیګر هغه کوم ذکرونه چې دي چې هغه دلته د یادولو وخت نه ده، موضوع اوږدېږي نو هغه ذکرونه ویل. او بل دا ده چې آخري 3 سورتونه او آیت الکرسي د هر فرض مانځه نه وروسته هر سهار او هر مازدیګر ویل او خوب وخت کې ویل دا خپل وظیفه وګرځوئ. او بل دا ده چې د دنیا او د آخرت او عمل منفعه کارونو کې ځان مصروفول. وزګارتیا خپله د دې غلطو سوچونو او فکرونو لپاره یو لوی عامل ده. ځان په داسې شیانو کې مصروف کړئ چې یا دنیا ته ګټه رسوي یا آخرت ته او نور خلکو ته ګټه رسوي. او بل آخري لامل دا ده چې تاسو تلاوت وکئ. الله تبارک وتعالی فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. وی هر هغه څوک چې د الله تبارک وتعالی د ذکر او د قرآن او د کتاب څخه مخ اړوي نو هغې لپاره شیطان ملګری مقرریږي. نو د قرآن څخه مخ اړول د هغې څخه بېغوري او غفلت کول دا د شیطان د وسوسو یو لامل ده. د توجه څخه مو ډېره مننه.